السلام علیکم دوستانو، نن مې ډېره خوندوره ویډیو درته راوړې ده چې الله دې وکړي ته یې په خولو خندا راشي. د خیر الله ویډیو ده، د خیر الله د دوستانو، د خیر الله انډیوالان دې ګرده به دا ویډیو کې د سره وګورئ. دی واده هم کوي نن، بیا موټرسایکلان یې راایستلي دي، واده ده او ډېره خوندوره ویډیو ده. که مه کته ډېر خوند به ترې واخلي. تاسې د سره شیر کوئ، ویې ګورئ. دا خود پاخه ته راختلي یاستئ، ښه درځئ مخکې لږ اکسیډنټ سوی، وګوره دغه ازاري ته چې ناوې ورسپارنه کوي. دی کوشش کې دی چې زه بیا په دا لنډو لارو باندې ما دا غلطي ونه کوي. ګوره زوم خبر که زوم خو د خپله ورسره لګیا ده، ښه زوی دی مړ شه یې دی سره د اکا زمن د صحیح ده، پروا نشته، خو چې لږ په احتیاط یې ورسوي. او تورڅټ یې ښځه به در په کوی کې زوی دې مړ شه، خدای به لا پسې دې نه کړه سپره. درځئ دا وراباڼې ټول درځئ، یا نور ورته باندې هم غږ وکړه. درځئ خیر یوسې، ناوخته ده، هلته به هغه خدمتګار هم انتظار یې دیګونه باندې دي. درځئ ځه، نو د ورې مې درته ویل چې ورور ده ته مه ورسپروه، ځئ حرکت وکړئ. د ده سپیډ او د تا سپیډ فرق لري. دغه دا نور وراباڼې هم له بر کلیوال په زرنج کې راغلي دي، د کوز کلي واده ده، په بر کلیوال ټول راغلي. دی ولاړ، ده به اوس ځان رسولی، یا بل د چرګانو والا هم له شا پسې ده. درځئ ناوخته هم کړه، سره ډېر وخت هم ووت. دی بیا اوس ډېره زر ورسوي خدای کول. اتې که پکو وکړه لاس ورې مې درته ویل چې له دغه ازاري چې لرې ګرځئ. چا درته ویل چې دی دا واده ته راوغواړه؟ مکمله ناوې کنټرول کړې ده، په پتله ګله ایستلې. څه اوس د زوم موټرسایکل هم نه چلانېږي، اله زمۍ دې څه هغه ده تېره کړه، پسې راتاوې کوي چې پرې یې نه ږدئ، ناوې پې پکو کوئ. او د ناوې عادي هم پسې سپره ده موټرسایکل کنټرول یې کوي. او دغه ده ترې را رسېدلی. آفرین زما یم زه په توبو ونه کملاونه د سرو ګلو مور دې مړه شه، پانډې در په سر کې دې شوتالو. وای چې دا سړی ته مزاحمت ونه کم، دا دارې خوږ غږیږي چې چا سره غږیږي، زین چې ښځې سره وغږیږي بیخي پوڅیخیا. اجار خوږې باز کله چې درڅم زه ټلیفون درته کوم چې چشه دې غوښته لغا دې ریړم. بېغامه اوسېږه، وړکې جلکۍ څري دي، زړه ته یې مه پرېږه د مریضون بشي. ما ووې چې والای ښځې سره غږیږي، والا ریږه زه د خپل ټلیفون دې سیا روخلم ځلېمه، دومره ناز په کوې په تسمو دې تړله ده، ته ودرېږه زه کمره کې روړوم چې لږ دې زړه ورته اوبه شي. تکه سا ټیشنګ دلې ورشه پورته لوړ شه، خوږې وشه نوری بندوم په مخه دې رمبېل چمبېل. تکه سا ټلیفون یې دې ته یایې څومره ښکلې عکاسي کوي، تکه سا لکه ډرون کیمره. سا خو ته خوشولي شایغه مایده زبردست. نو څه لیوني یې، توره کم ټلیفون خو نه ده چې په ملیا کې مې په پیاړه متړله وي. ته ودرېږه زه لږ یو عکس نه کې وبوسم د سره کان کې برېښې لکه سوه پیوزو. ودرېږه لږ بیکګراونډ عادو سره روخلم. او تکه سا ای دنیو مې ته کیر وستلی د لیونیه کسه ای شګې آکې بریښي، سرک نه مې کسې شګې ته کیر وستلی دي، دومره ساخ میګه پیکسلې ده. ای لیونیه، تو یې خلکو ټلیفونونه څلیدلي دي، ته ودرېږه چې ځای اوس داسې روخلم. خبر یې په کلي کې خلک په قرضار نه وړي چې یو عکس په وباسو. اوی دې ظالم بچیه، دا دې څه بلور جګه کړله. والله که بیخي یاد سره ومنم دا ټلیفون نه ده، ډي وي ډۍ کې دې سروا کړه ده، وطن کې بریښي. ته په خپل ټلیفون نه نږدې اوسې میږی غور ورخیه چې میږي آته کې واکسم. وای خدای دې د انرخیزۍ ګجارې رقم ته شکل ووایه نو غیږ تخدي تسمې والا نیوله. ودرېږه زه د وخونده مرکې لکه چې ذات مې پیل خپې ته لونتې شولو، زه بې خایو کې جوبته وچوم. ای دې ظالم بچیه، دا دې په کینونو والو که په دا ټلیفون چې دا بې چېته وخوسته وي. زړه ما ورته وایه دا مې احمدي او خلیل موبایل زون کې وخوستو، ویر شته یاته وخله په دا بدرنګو ټلیفونو سمنې نه کېږي. زړه مې یایي چې روخ سوک د نویر کم چې دی پیزې نقشه دې په بداله کم، دغه هم ویرغلله مولای دی نه بخوله کې وخوالم بعد ټلیفون وخولي ویرغلو.